د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني په یو تازه بیان کې ادعا کړې چې د طالبانو له لوري د پاکستان پر ضد احتمالي جګړې ملاتړ اعلان کوم. تر اوسه د دغه بیان د کروالي په اړه خپلواکې رسمي سرچینې بشپړ جزئیات نه دي خپاره کړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. پخوانی افغان ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني په یو تازه بیان کې ادعا کړې چې د طالبانو له لوري د پاکستان پر ضد احتمالي جګړې ملاتړ اعلان کړی دی. تر اوسه د دغه بیان د کروالي په اړه خپلواکې رسمي سرچینې بشپړ جزئیات نه دي خپاره کړي، خو موضوع په سیاسي او رسنیزې کړیو کې پراخ بحثونه راپارولي. د راپورونو له مخې غني ټینګار کړی چې د افغانستان ملي حاکمیت باید خوندي وساتل شي او هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنه کړل چې د افغانستان پر چارو کې لاسوهنه وکړي. هغه ویلي که د هیواد د خاورې او ملي ګټو د دفاع خبر وي نو افغانان باید یو موټی ودرېږي. په همدې حال کې د طالبانو ویاندویانو تر اوسه دغه احتمالي ملاتړ په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. ځینې شنونکي باور لري که د پخواني ولسمشر له لوري داسې دریځ نیول شوی وي نو دا به د افغانستان د سیاسي صحنې لپاره مهم بدلون وي، ځکه چې د طالبانو د پخواني حکومت ترمنځ ژور سیاسي اختلافات موجود وو. د پاکستان چارواکو هم تر دې مهاله په رسمي ډول غبرګون نه دی ښودلی، خو سیاسي څېړونکي اټکل کوي چې دا ډول څرګندونې کولی شي کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې نورې هم ترینګلې کړي، په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې د سرحدي امنیت موضوع له مخکې هم حساسه ده. کارپوهان وایي چې د سیمې امنیت وضعیت ډېر پیچلی دی او هر ډول سیاسي یا نظامي دریځونه کولی شي پراخې پایلې ولري. د دوی په وینا د افغانستان سیاسي مشران او واکمنان د یوې بهرنۍ شخړې ملاتړ وکړي نو دا به د سیمې په جیوپولیټیک انډول اغیزه وکړي. ځینې نور شنونکي بیا باور لري چې ښایي دا څرګندونې تر ډیره سیاسي پیغام ولري څو د ملي یووالي او حاکمیت پر موضوع ټینګار وشي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.